مووی شروع کیږي د یو هلک نه چې نوم یې ریک دی. هغه په خپل سکول بس پسې تیزي منډې وهي ځکه نن سکول ته لیټ شوی. بس لږ مخې ته لاړ شي نو ودرېږي خو لږ ورسره ټکر وخوري. بیا د سټاپ ساين سره هم وجنګېږي او بس ته د ختلو وخت کې د دروازې سره هم ولګي. یعنی نن یې قسمت بالکل خراب وي چې بس ته داخل شي نو خپل کلاس فیلوز ورته ځای نه ورکوي. هر یو ورته وایي ته زموږ سره مه کښېنه. بیا یې یو دوست ویني هغه ورته وایي راځه زما سره کښېنه. چې کښېني ریک سمدستي شاته وګوري. هلته یوه جینۍ د خپل بل دوست سره ناسته وي. دا هماغه جینۍ وي چې د ریک خواخا وي، یعنی د هغه کرش وي. د هغه جینۍ نوم زل وي. د ریک دوست چې ویني ریک هغې ته ګوري نو ورته ووایي بس کړه دا جینۍ تا ته نه ګوري، د دې د مخکې نه بوای فرینډ شته. بیا ټول سټوډنټان د سکول د ساینس ټریپ دپاره لاړ شي. هلته یو عجیبه او نوی برډ وي. زل هغه برډ ته ګوري. ریک خپل کیمرا راوابسي او تصویر یې اخلي خو د فلیش د وجې برډ ته اور ولګي. خو ښه خبره دا وي چې هغه څوک هم ونه چې برډ لاندې راولېږي. ریک پخپله اور مړکاوي خو په همدې کې یې پخپله د زل دوست سره ولګي. هغه خو څه شي او ووایي ته ما ولې وهې. دواړه جګړه شروع کړي خو زل منځ کې راشي او جګړه ختمه کړي. همدغه وخت د هغه ځای سی ای او راشي او ووایي بس جګړه مه کوئ. ټول ماشومان مخې ته ځي. ریک نوټس کړی چې سی ای او لږ بیمار ښکاري، سخت توخې کوي او په توخې کې وینه هم راځي. ریک ته تپوس وکړي سر تاسو ټیک یې؟ هغه وایي هو بیټا زه بالکل ټیک یم، داسې غټه خبره نه ده. بیا هغه ریک نه تپوس وکړي ستا ماما او پاپا څنګه دي؟ ریک وایي هغه خو نشته. وروسته ټول سټوډنټان مخې ته لاړ شي او یو شیشې والا چامبر ته ورسیږي چې د نمه ډېرې عجیبه ټرکن فلایز وي. خو یو فلای والځي او خاص په ریک پسې راشي او هماغه فلای راشي او ریک په غاړه یې چک ولاګاوي. کله چې ریک کور ته ورسیږي نو پته ولګي چې هغه د خپل انکل او آنټ سره اوسي. خو اوس هغه ته په تلو کې هم مشکل وي او داسې محسوسیږي لکه د هغه په باډي کې لږ سویلل او کمزوري را روانه وي. انکل ورته وایي بیټا لاړ شه مچلیانو ته خوراک واچوه. چې ریک اکویریم خلاص کړي نو سمدستي زړه خراب شي او هملته ومټ وکړي. بیا خپل کمرې ته لاړ شي او چپ کینی. انکل یې هم ورپسې راشي او ورته وایي بیټا ته اوس غټ کیږئ، موډ سوینګز راتل نارمل خبره ده، فکر نه کوه. ریک په بیټ پریوزي او سمدستي اوده شي. بل طرف ته موږ هغه سی ای او وینو چې خلکو ته خپل نلې انوینشنز ښیي. بیا هغه په یو الکتریکل چیر کینی او ورته برقي شاکونه ورکوي. یو سړی یې خوا کې ولاړ وي. سی ای او د هغه لاس ونیسي او ناڅاپه د هغه سړي زندگی طاقت سی ای او ته منتقل شي، یعنی سی ای او نور هم زیات او اوږده عمر واله شي. دا منظر لیدلو سره ټول خلک واریږي. بیا سین واپس ریک ته راشي. ریک ته هوش راشي. هغه خپل کمپیوټر آن کړي او ګوګل کې سرچ شروع کړي چې برګن فلای بایټس څه اثر کوي، ځکه چې هغه په خپله باډي کې ډیر عجیب چینجز محسوسوي. هماغه وخت یو نوټیفیکیشن راشي چې پروفیسر ایکس تاسو فیسبوک کې فرند اډ کړی دی او ورسره میسج هم راشي ریک ما مه لټوي زه په خپله تا خواته درځم. بیا د ریک نظر د خپل فادر تصویر ته شي. هغه تصویر ته ګوري او جذباتي شي. وای ډیډي تاسو ډیر زر لاړې، زه دې ډیر مس کوم. بل سهار د هغوی په سکول کې ساينس فیر وي. ریک هم هلته لاړ شي. هلته یو خاص ګیسټ راغلی وي. هغه وي سټیفن هاکینګ. هغه ماشومانو ته وای ما ته وګورئ زه خو سمه ګرځېدلی هم نشم خو بیا هم ما هار نه ده منلې. زه غواړم تاسو ټول خپل ژوند قدر وکړئ او مخې ته لاړ شئ. بیا وروسته ټول سټوډنټان جدا جدا خپل سټالونو ته لاړ شي. نو ریک چې روان وي ناڅاپه یې نظر زل باندې ولګي او هغې ته ګوري روان وي. همدغه چکر کې د زل د دوست سره ټکراو شي. هغه ورته وایي یاره لږ مخې ته ګوره. ریک لږ مخې ته لاړ شي او اوبه سکالولو دپاره ودرېږي. چې کوم ځای کې لاس کیږي نو لاس یې هماغه ځای سره چپکاو شي. یو لاس خو سم هو خلاص کړي خو ګوري چې په لاسونه یې وړه وړه یخ ته راشي او لاسونه یې ډېر سټیکي او چپچپو شوي وي. چې دویم لاس خلاصول غواړي نو هغه باکس ټایپ بورډ هم ورسره هو ځای چپکاو شي او زور سره چې یې راخ کی نو هغه شی په اوا ولځي او سیدا د زل دوست ولګي. بس بیا جګړه شروع شي. دواړه یو بل وهي ټکوي او په دې جنگ کې ریک لاړ شي او ډایرک د سټیفن هاکینګ ویل چیر باندې پریوزي. سټیفن هاکینګ زخمی شي او دواړه د مچونو چته کې ولاګي. ټولې مچونو بهر راوځي او سکول کې سخت افراتفری جوړه شي. ریک موقع وګوري او بهر وځي او نوټس کړي چې هغه اوس دیوالونو او بلډینګانو باندې هم ګرځېدلی شي. غټ غټ جمپس وهلی شي. لاسونه یې سټیکي شوي وي. باډي یې ډېره فلیکسیبل شوي وي. هغه ځان ته وایي یاره داسې ښکاري چې زه بالکل سپایډرمین جوړ شوی یم. هماغه وخت هغه ویني چې سړک باندې یو ټرک ډیر تیز روان دی او مخته یې یو بوډي ښځه او د هغه سپي روان دي. ریک سمدستي منډه کوي. هغوی دواړه لیرې غورځار کوي او ټرک هم ودرېږي. خلک راجمع شي او هغې ته ګوري. ریک وایي شاید زما تعریفونه کوي خو چې بل طرف ته وګوري نو بوډي ښځه په ډمپر ماشین کې دننه پراته وي او سپي هم بیچاره زخمی دننه راون دي. نو خبره د هغه خلاف شي. بیا ریک کور ته لاړ شي. چې کور ته داخل شي نو خپل انکل او یو دوست ویني چې ورته انتظار کوي. انکل یې ټیسټ کولو دپاره یو کیل د هغه طرف ته وغورځوي او ریک هغه ډیر په اسانی کې کیچ کړي. انکل حیران شي ریک ته ماته بدل ښکاري. ریک هم ډیر تیز او سمارټ جوابونه ورکوي. بیا انکل تجربه کولو دپاره په هغه حمله کوي. چاقو راواخلي او وار پې وکړي خو چاقو مات شي او ریک ته هیڅ هم نه کیږي او د هغه انکل ته پته ولګي چې ریک سره اوس سوپر پاورز راغلي دي. ریک نوټس کړي چې ګاونډی کور نه عجیبه اوازونه راځي او دا د زل کور وي. هماغه وخت زل له کور نه بهر راوځي ځکه چې د هغې دوست
دوست راغلی وي خو تلو کې ریک ته وایي زه غواړم یو ورځ ستا سره هم چکر ته لاړم شم. ریک بیچاره په معصومیت خپل سایکل ته وګوري او سوچ کوي یاره زه به دا په سایکل څنګه چکر ته بوزم. هماغه وخت سایکل راپریوزي او مات شي، یعنی اوس ریک سره هیڅ چانس نه وي چې زل چکر ته بوزي. ریک کور ته لاړ شي او هماغه وخت ورته د پروفیسر ایکس ویډیو کال راشي، خو کال خرابېږي او سکرین باندې یو پاپ اپ اډ راشي که تاسو ګاډي دپاره لون غواړئ مونږ درکو. دا لیدلو سره ریک خوشحاله شي. سبا سهار انکل او آنټ سره بینک ته ځي لون اخیستو دپاره، خو ناڅاپه غلا راشي او بینک لوټ کول شروع کړي. ریک بهر راوځي، هلته ډیره ګنډګونه وي. په دې ګنډه کې یو وړکوړي مندر کرتبونه ښیي، خو لږ مخې ته د هغه انکل پرته وي. ریک سمدستي منډه کوي، انکل ته ورسیږي. شکر دی چې هغه لا ژوند وي. انکل ته تپوس وکړي ریک ته ریسپانسیبل هلک یې کېنه. ریک وایي زه خپله هم نه پوهیږم. هماغه وخت میډیکل ټیم راشي او انکل هسپتال ته یوسي. بل طرف ته موږ بیا هغه سی ای او وینو خپل آفیس کې. طبیعت یې بیا خرابېږي، کمزورېږي. خپله اسسټنټ راوغواړئ، د هغې لاس ونیسي او ټول طاقت زندگی جان ته منتقل شي. هغه نور هم پاورفل شي او د اسسټنټ مړه باډي المارۍ کې پټ کوي. بیا سین واپس ریک ته راشي چې د خپل انکل سره وي. ریک سوچ کوي ولې نه پروفیسر ایکس سره مخامخ میلاو شي، نو هغه یو خاص سکول ته راړ شي چې سپیشل ماشومانو سکول وي. هلته پروفیسر ایکس ورته وایي ریک ته عام هلک نه یې، ته ډیر سپیشل یې، اوس تا کې ډیر زیات پاور شته. پروفیسر ایکس رک ته وایي که ته خپل پاور صحیح استعمال کړې نو ته نور هم ډیر طاقتور کېدلی شي. پروفیسر ایکس بل هم ویل چیر باندې وي. بیا هغه رک خپل کور ته بوزي او هلته خپل بیوي سره ملاو کی او هغه هم ویل چیر باندې ناستوي. ټول یو ځای خبرې کوي. هماغه وخت د پروفیسر ایکس بیوي یو وړوکی ماشوم راوړاندې کړي، خو هغه ماشوم بالکل نارمل نه ښکاري، لکه سم ټوای یا روبوټ وي او هغه هم ویل چیر باندې ناست وي. بیا ماشوم رو خپل واړه لاسونه سرته یوسي او د ټیلیکاینیسس پاور استعمال کړي او ناڅاپه پروفیسر ایکس هوا کې والوزي. رک دا هر څه حیران ګوري. بیا د پروفیسر ایکس بیوي رک ته وایي ته دلته بغیر د یونیفارم راغلی، که ته سوپر هیرو جوړېدل غواړې نو خپل خاص کاستیوم ډیزاین کړه. نو رک لاړ شي او خپل کاستیوم جوړ کړي. رنګ یې شین یعنی گرین وي او په تور رنګ ډریګن فلای جوړ وي، ځکه چې د هغه پاور هم د هماغه ډریګن فلای د چیچالو نه راغلی وي. بیا رک چت ته وخیږي او هلته ناست وي چې یو بل هلک راشي چې بلو رنګ کاستیوم یې اغوستی وي. هغه وایي دا زما ځای دی، دلته مه کښېنه. رک وایي راځه یاره جنګ مه کوه، دواړه کینو خبرې وکړو او دواړه یو ځای کینی. بل سهار رک یو آفیس ته د جاب انټرویو دپاره ځي. خپل کاستیوم کې تصویرونه وباسي، خو باس چندان امپریس نشي. هماغه وخت یو سړی راشي او وایي یونیورسټۍ نه بهر پولیس راغلی دي. ناڅاپه رک له هغه ځای نه غایب شي. یونیورسټۍ کې بیا هماغه سی ای او راښکاره شي چې بلیک او ریډ کاستیوم یې اغوستی وي او لاس ته یو کنټینر لګېدلی وي. هغه دلته د ځوانانو وینه او طاقت اخیستلو دپاره راغلی وي چې ځان تل ځوان وساتي. هماغه وخت رک هم د خپل ډریګن فلای کاستیوم کې راوارسیږي او دواړو ترمنځ سخته جګړه شروع شي. زل هم دا هر څه د لړۍ نه ګوري. جګړه نور هم تیزه شي. سی ای او د رک طرف ته بلیډ وغورځوي، خو خوشبختانه د رک کاستیوم ډیر مضبوط وي او رک لا ایس هم ونه شي، یعنی هغه بچ پاتې شي او بیا جګړه ختم شي، ځکه چې سی ای او هلته نه چپ چاپ وتښتي او غایب شي. شپه شي او زل له تیاتر یا آډیشن نه بهر راووځي. رک رو په هغې پسې راشي او ورسره د خبرو کوشش کوي. زل وایي زه دلته د مووي آډیشن دپاره راغلی وم. رک هغې ته فلاورز ورکي او وایي حال دې څنګه دی؟ زل لږ مسکا وکړي او وایي بس د حال تپوس، ما خو سوچ کوه ته به بل څه وایې. رک چونکې ډیر شرمیږي او نروس وي نو څه هم نه وایي. زل روانه شي او هغې ته لا دا هم نوی معلوم چې دا ډریګن فلای کاستیوم والا هیرو اصل کې رک دی، خو د هغې هیرو ډیر خوښیږي او بې مهینه شوي. لږ وروسته بدماش کسان پسې شي. رک دا وګوري نو فورن خپل ډریګن فلای روب اختیار کړي او هغو بدماشانو سره جګړه وکړي او زل بچ کړي. زل شکریا کوي او ډیر پیار سره ورته ګوري، لکه زړه له یې شکریا ادا کوي. بل طرف ته سی ای او خپل کور کې ریسرچ کوي او معلومه کړي چې که هغه د 47,000 خلکو طاقت یا زندگی واخلي نو امورټل بشي، یعنی بیا به هیڅ کله نه مري. نو هغه همدغه پلان شروع کړي او بل سهار رک زل خپل کور ته پارټۍ دپاره انوایټ کړي. زل راشي او د رک آنټ سره ښه دوستي جوړه شي. هغې ته وایي زما هغه ډریګن فلای والا هلک مې ډیر خوښ دی، داسې احساس کوم لکه زه لیونی یم. هماغه وخت د زل خپل دوست او د هغې انکل راشي او هغه انکل اصل کې هماغه سی ای او وي. بل طرف ته رک خپل کمره کې وي او لا هم ډریګن فلای کاستیوم اغوستی وي. چې کاستیوم بدل کړي هماغه وخت سی ای او کمره ته داخل شي، ځکه شک یې جوړ شي چې همدا رک هغه هیرو دی. رک فورن چت ته وخیږي او هلته پټ شي. سی ای او هر ځای لټون کوي، خو رک هر قدم هغه ټریک کوي او پټ ګرځي. آخر
CAO ستړی شي او لاندې راشي. لږ وروسته رک نورې کپړې واغوندي او د دروازې نه داسې راشي لکه اوس تازه راغلی وي. CAO نوټس کړي چې د رک په لاس او مخ زخمونه نشان دی او سمدتي تپوس شروع کړي. CAO رک ته وایي یاره ته له کومه راغلی؟ رک وایي بس د یو هلک سره لږ جګړه وشوه. دا اوریدلو سره CAO ته شک پیدا شي چې شاید همدا رک ډریګن فلای وي، خو رک د هغې خبرې جواب نه ورکوي او بالکل یې اګنور کوي. لږ وروسته زل دوست لاړ شي او زل او رک یوازې پاتې شي. دواړه ناست وي او د هماغه ډریګن فلای هیرو په بره خبرې کوي، خو ناڅاپه هماغه CAO خپل بلیک او ریډ کاسټیوم کې راښکاره شي او وایي زما نوم دی اور ګلاس. هغه وایي ماته د زرګونه خلکو ژوند پکار دی، زه به د هغو نه طاقت واخلم او په دوی حمله شروع کړي. رک مخکینی راشي چې ورسره وجنګیدي، خو جو پای سلیپ شي او لاندې ولوزي. هماغه موقع اور ګلاس د رک آنټ طرف ته لاړ شي او د هغې ژوند یا طاقت هم واخلي او دلته هغه وفات شي. سین هسپتال ته شي. رک انکل ته هوش راغلی وي. ډاکټران وایي بری خبرې مه وایي، خو یو ډاکټر بیا هم ورته وایي ستا وایف مړه شوې ده، سبا یې جنازه وي. انکل ډیر خفه وي او دومره مایوسه شي چې تابوت ته ځان هم دنن واچوي چې خپلې بیوي سره پاتې شي، خو هغې ته پته نه وي چې دا تابوت د هغې وایف نه دی. اصلي تابوت لا روان وي چې خلک یې راوړي نو ناڅاپه سلپ شي، تابوت خلاص شي او باډي لاندې پریوځي. هلته اور بل وي او هغه باډي اور ته ولوزي. څه وخت تیر شي رک ډیر ډیپرس شي، کور کې یوازې ناست وي، کور ګډوډ وي او هغه هم بې حاله ښکاري. هماغه وخت انکل او د رک دوست کور ته راشي. انکل ورته یو رنګ یا چارټ ورکي او وایي د دې کاغذ چې کوم اصول لیکلي دي ته به د همدې مطابق ژوند کوي. رک وایي هو زه پوه شوم، زه هم سوپر هیرو جوړې غواړم، خو ماته لا دا نه ده معلوم چې څه وکړم او څنګه شروع کړم. او دلته ټول د همدې فکر کې وي چې اوس به بل قدم سوي. اور ګلاس مخکې نه رک ته ویللی و چې زه به داسې یو سیریمني یا ایونټ ته ځم چېرته چې زرګونه خلکو راټول وي او هلته به د ټولو خلکو ژوند واخلم او په یو ځل به ډیر زورور شم. هماغه وخت په ټي وي نیوز راشي چې یو لوی کنونشن کېدونکی وي او پکې به زرګونه خلکو راځي. رک ته سمدتي پته ولګي چې بس همدا هغه ځای دی، همدا هغه ایونټ دی چېرته چې حمله کېدونکې ده. نو هغه فوراً هلته روان شي، خو رک ته لا دا نه وي معلوم چې همدا CAO اصل کې اور ګلاس دی. هغه ورشي او CAO نه پوښتنه کړي اور ګلاس څوک دی. CAO چاپیره وګوري یو سړی ویني چې ماشومانو سره خبرې کوي او رک ته وایي همدا اور ګلاس دی. رک بې له سوچ نه هغه بیچاره سړی سخت وهل شروع کړي او هماغه وخت اور ګلاس یعنی هماغه CAO آرام سره تختی. هغه خپله الکتریکل چیر یا ماشین آن کړي او چې پورته شي نو ټول چت د رک په سر راوغورځوي. رک چې اوس د ډریګن فلای کاسټیوم کې وي خپل ټول طاقت استعمال کړي او چت لړۍ غزار کړي، خو عجیبه خبره دا وي چې چت بیا واپس پر رک باندې راولوزي. رک ډیر خراب پساو شي. هماغه وخت اور ګلاس پر رک باندې ګولي وشتل شروع کی، خو زل ناڅاپه منځته راشي چې رک بچ کی او ګولي په هغې ولاږي. رک ورخطا شي، نه پوهیږي څه وکړي، نو سمدتي چت ته پورته لاړ شي چېرته چې اور ګلاس په خپل چیر کې ناست وي. رک هماغه چیر استعمال کړي او د زل ژوند را واپس کړي. زل مننه کوي، خو سکرین ته وري نو یوازې 10 سکنډې پاتې وي او له هغې نه وروسته به اور ګلاس نامرې او امورټل بشي. نو دواړه کوشش کړي چې هر حالت کې رکاوي. اور ګلاس مسلسل ګولي چلوي، خو رک بیک فلپس وهي او ځان بچ کوي. بیا رک یو بم یا ډیوایس وراخلي او هغه ورته نږدې کړي چې زوردار بلاست وکړي. هم دلته اور ګلاس یعنی هماغه CAO مړ شي، خو د ډریګن فلای کاسټیوم ډیر مضبوط وي نو رک ته هیڅ نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته زل هم د دماکې سرزور لرې غورځويږي او اوس دواړه د بلډینګ نه ښکته غورځويږي. چې ښکته غورځويږي زل ویوي چې د رک په لاس کې هماغه رنګ یا نښه دی، نو هغې ته پته ولګي چې رک د یړې ډېرې پاورفل فیملي نه دی. هم دلته دواړه یو بل ته خپلې